काउंटरबाज सिने एपिसोड आखिर ولې نه ریلیز کیږي په یوټیوب چینل باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مرکو خبر کو د پښتو بهترین سیریل چې نوم یې کاونټرباز د نوي اپیسوډ په حواله له سنا اپډیټ درکو په دې ویډیو کې چې په یوټیوب چینل باندې ولې نه ریلیز کیږي، وجه څه ده او په څه وجه باندې نه راځي. نو ټول اپډیټ سره مګرو په دې ویډیو کې شیر کوو. نه مخکې دا ویډیو خامخا خپل ملګرو سره شیر کړئ، ویډیو لایک کړئ. کم ملګري زموږ د ویډیو پر وړاندې سره ګوري نو چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ، بیل آیکن سره هم دبوئ چې زموږ هر ویډیو تاسو ته په وخت میلوي. ملګرو د پښتو بهترین سیریل چې نوم یې کاونټرباز په هفته کې د نوي اپیسوډ ریلیز کیږي. تاسو له ټایم په ټایم اپډیټ درکو. په دې کوم سټارکا شامل تاسو کې من ښکار هم چې وقار جانی، سلما سواتی، لیلا سواتی، نسیم پهلوان، نعیم مخلص، خالده یاسمین، زرداد بلبل، اسفندیار، داسې نور هم بهترین سټارکاس په دې ډرامه کې شامل دي. مرګو دا ډرامه سیریل چې کوم چینل باندې سٹارټ چینل نوم دی وقار جانی آفیشل. تاسو لاړ شئ یوټیوب ته، په یوټیوب کې وقار جانی آفیشل دا نوم ولیکئ. یا د ډرامې نوم کې تاسو چینل باندې دا ډرامه ملاوي شي. ډرامې ډایرکټر چې دی شاهد عثمان دی او ریټر مصنف چې دی فیروز خان زیګر دی. مرګرو ډرامې 7 اپیسوډ په یوټیوب چینل باندې ریلیز شوي دي او 8 نمبر اپیسوډ ډېر وخت نن 14مه ورځ ده او نوی اپیسوډ د په یوټیوب چینل باندې راځي. ډېر ملګري د هر نوي اپیسوډ په انتظار وي، خو دا نوی اپیسوډ یعنې په 13 هفته کې هم نه اپلوډ شوی، په دې بله کې هم اپلوډ نه شو، چې 3 هفته ده تر اوسه پورې لا نه دی اپلوډ شوی. پرون وی کنفرم ډیټ هم څه ناڅه ورکړی چې نن ماښام به نوی اپیسوډ راځي، خو بیا هم په څه وجه باندې اپلوډ نه شو چې وجه څه وه. نو الریډي ملګرو اوسه پورې خو د ریکارډینګ شوټینګ یا د اکټر د غیر موجودګۍ په وجه باندې اپیسوډ کمپلیټ نه و. دوی اپیسوډ هم کمپلیټ کړی دی زموږ په خیال، خو په څه وجه یا به د نیټ مسلې وي یا به په چینل کې څه مسلې وي، نو په دې وجه باندې لا تر اوسه پورې نوی اپیسوډ نه دی اپلوډ شوی. او نن ورته مونږ انتظار کوو چې څه ټایم هم اپلوډ شو، په ټایم باندې اپډیټ درکوو. خو تر اوسه پورې دوی کنفرم ډیټ هم نه دی ورکړی او نوی اپیسوډ هم نه دی رانغی. که بیا هم وقار جانی ټیم والا زموږ دا ویډیو ګوري نو نوی اپیسوډ دی خامخا نن ریلیز کیشي او ډېر ملګرو ورته انتظار کوي. او بل چې هم نوی اپیسوډ اپلوډ کوي نو دوی وایي چې په هفته کې د یو اپیسوډ یا 2 اپیسوډ یې خامخا اپلوډ کوي، ولې چې دا ډرامه ډېر ملګري په شوق باندې ګوري او د هر نوي اپیسوډ په انتظار وي. نو دغه ټیم والو ته مونږ دا ریکویسټ کوو چې د نوی اپیسوډ دی خامخا ریلیز کړي او بیا هم دومره اپیسوډ نه ریلیز کړي ځکه ډېر ملګري انتظار کوي او خفه کېږي هم چې نوی اپیسوډ را نه شي. مونږ هم ډېر ملګري پوښتنه کوي، کوم ملګري چې ویډیو ګوري نو خیر دا خو د وقار جان ټیم والا کار دی، موږ خو تاسو له صرف ټایم په ټایم باندې ویډیو راوړو. نو چې څه ټایم هم ملګرو د دې نوی اپیسوډ اپلوډ شو په ټایم باندې اپډیټ درکوو. او اوس څه ناڅه اپډیټ و کیدای شي دغه وجوهات د وجې نوی اپیسوډ نه راځي، نو په دې وجه باندې څه ناڅه اپډیټ تاسو له درکوو. که ویډیو مو خوښ شي خامخا خپل ملګرو ته شیر کړئ، لایک کړئ. مونږ له ډاکټر ملګرو اجازت پر روانه ورکوو. میلاویږو د الله په امان وسلام.